شي رشتہ ډیر خوږ سیز دی دا مکټ کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناست ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سرناست مخامخ جبریل امین را د نبی علیہ السلام تر رخکار شو عباس رضی الله تعالی عنہ چې هغه راغی نبی علیہ السلام خبرې په قلار کړ. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وروسته وی تکلیف تر راغی ځکه دې خبرې په قلار کړې. وی نه وی ولې وی چې مخامخ مې تر رخکار شو زما تر اسمان نه جبریل امین راغی ما ته وی د الله حبیبا خبرې په قلار کوستا د پلار شاخ را ننوت. پیغمبر ته حکم دی چې د تر په مخ کې خبرې په قلار کو. نن موږ د تر سره څه حال؟ نبی علیہ السلام فرمایي عم الرجل سنو ابیه تر د سړي چې دی دا په مثل د پلار تر په مثل د پلار. نن زموږ د تر سره څه حال؟ تر ته موږ نن په څه حال ګورو؟ دا زموږ رشتې دي. هموږ ناسو لیلۃ القدر کې دعاګانې غواړو ټول رشتې کټ کړي دي رشتې کټ پرتی تر نه پیژنو ترور نه پیژنو. کس راغی نبی علیہ السلام ته وی انی اصبت ذنبا عظیما ډیره لویه ګناه رانه وشوله فهل لی من توبة د توبې سلار شته دی الله به مې وبخي توبه به الله به مې وبخي. نبی علیہ السلام ورته وی هل لک ام وی مور دې شته دی کور کې وی مور دې شته وی نه د الله حبیبه مور خو مې مړه ده وی مور دې نشته وی نه وی هل لک خالة وی د مور خور دې شته مونږ ورته د مور خور نه عربی کې ورته خاله وی یو د پلار خور یغم د سړی تروري یو د مور خور یغم تروري. نبی علیہ السلام ورته وی ورشه د مور د خور سره احسان وکړه چې الله دې ګناه معاف کړي. د ترور سره احسان وکوي چې الله دې ګناه. نن مونږ ترور پیژنو د مور خور ته د مور خور کره تلی چې دا زما ترور ده دا هغه ترور ده چې نبی علیہ السلام کس ته وی د دې سره نیکي وکړه چې الله دې ګناه معاف کړي. نن مونږ دا معلومات کړي نن مونږ تلیو نن مونږ د خور او د ترور او د ماما او د ورېرې او د خورزې تپوس کړي چې دا زما رشتہ دار په دې به ماله الله اجر راکوي په دې به الله ما بخي دا زما رشتہ ده. نو ټولو مونږ رشتې کټ کړي دي. حدیث مبارک کې راځي یاد ساتئ میدان محشر کې چې کله د سړي حاضری وشي دې پیش شي الله ته دقه ټیم کې به دا رشتہ داری په عرش پورې نښتي په عرش الرحم معلقة بالعرش. ته به وزن د رشتہ دارۍ معلوم کې خو چې میدان محشر شي ستا بدل ته فیصله شروع شي او الرحم معلقة بالعرش اول ته به رشتہ داری په عرش پورې ونښتي ستا به فیصله کیږي او رشتہ داری تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. یا الله چا چې زه پرې کړی د خپل رحمت نه لرکې الله چا چې زه دنیا کې یو ځای کړی الله نه نظام ته رانږدې کړي چې ستا فیصله شروع بري نه در باندې رشتہ داري غږ وکړي چې الله د خپل رحمت نه لرې کې دنیا کې زه پرې کړی الله د خپل رحمت نه لرکې چې دلته دی فیصله شروع دلته در باندې رشتہ आवाज وکړي د پاس. حدیث مبارک کې راځي وی چې کله الله دا رشتہ داری پیدا کړه لکه نه رشتہ داری وی اخذت بحق الرحمن دا د الله په ذات پورې ونښتله د الله د شان مطابق دا رشتہ داری په الله پورې ونښتله. حدیث کې الفاظ دي مه الله رشتہ داری ته وی مکه رشتہ داری ورته وی یا الله زدی پیدا کړم مال به و زما حق راکې الله پیدا دې کړم خو حق برا کوي ز پتا سره پناه غواړم پتا سره پناه غواړم خلق برازي ما به پرې کوي الله ما به پرې کوي. نو الله پاک دې رشتہ دارۍ ته وی چې اے رشتہ دارۍ ته په دې راځي چې څوک ته یو ځای کې رضان سره یو ځای کما څوک ته پرې کې د ځان نه لر کما په دې راځي وی دی رشتې ورته وی چې او الله په دې رضای وی الله رشتہ دارۍ ته وی چې دا د حق شو ما تعالی در دا د حق شو ما تعالی در دا د رشتہ دارۍ حق دی حق خوږی رشتې دي د پیسو په وجه مکټ کوي. المرء کثیر باخیه
नबी अलैहि सलाम वही सड़े परूर गण कारी, सड़े परूर ताकतवर कारी, सड़े परूर मजबूत कारी, सड़े परूर रोर ताकत ते उमोर शफकत ते चरोर नहीं ताकत बनई चिमोर नहीं नु शफकत बनई रोर ताकत उमोर शफकत दा ढेर वगरिश्ता दा मकट कवई खुसूसन नमूर और प्लार हो गरे ढेर